دوستانو که تاسو غواړئ چې خپل جیسیم مو انټرنیشنل ته واړوئ نو د انټرنیشنل څه فایدې دي انټرنیشنل ته زموږ د جیسیم څنګه اړولی شو په دې ویډیو کې دا طریقې در زده کوم. ګورئ دوستانو کله هم چې تاسو یو سیم انټرنیشنل ته واړوئ لکه جیسیم تاسو په دبۍ کې وئ یا په سعودیه کې وئ د پاکستان نه بهر بل ملک کې وئ نو تاسو کله هم چې خپل جیسیم انټرنیشنل ته اړولی بیا په هغې باندې ستاسو د فیسبوک اکاونټ یا د جیمیل اکاونټ بل څه شي اکاونټ وي پې نو تاسو هغه لوګین کوئ نو د هغې OTP تاسو ته راځي. بیا به کله چې ستاسو سیم انټرنیشنل ته وخت وي نو تاسو ته بهر ملک هم ستاسو سیم ته هغه کوډ میسیج چې کوم دی OTP هغه راځي چې تاسو به کار کولی شئ. ستاسو بینک اکاونټ وي پیسې لیکئ نو تاسو په بینک کې همدا جیز نمبر وي نو دې لپاره تاسو بینک OTP غواړي کوډ درنه غواړي نو هغه کوډ به څه کېږي تاسو په میسیج باندې راځي که تاسو بهر ملک هم پدې کېږئ دغه د جیز سیم ته به تاسو ته راځي. دا فایدې د دې سیم چې کوم دی انټرنیشنل ته اړول ډېر زیات ضروري دي که تاسو بهر ملک ته چېرته په سفر ځئ په هغه سیم مو حتما جیز سیم مو انټرنیشنل ته واړوئ. خبره دا ګورئ دوستانو که تاسو غواړئ چې زه تاسو ته په ایفون په زوم په سیمو ټیلنار باندې ویډیوانې جوړ کړم ماته کمنټ کړئ چې په هغې باندې هم روانه ویډیو زه تاسو ته اپلوډ کړم. خو د جیز سیم اړولو لپاره به تاسو څه وکړئ نو د دې لپاره به تاسو وکړئ په ډایل پیډ کې به *444# ډایل کړئ مطلب *444# به ډایل کړئ. هغې وروسته به تاسو ته راشي مینیو په دې کې به تاسو نن مې سلیکټ کړئ بیا به څه وکړئ سینډ بټن باندې به کلیک وکړئ بیا به تاسو 12 ولیکئ 12 بیا به دا سینډ کړئ. هغې وروسته بیا تاسو ته راشي 3 به ولیکئ 3 به سینډ کړئ بیا به تاسو ته راشي مینیو بیا په هغې کې 1 ولیکئ 1 ولیکئ بیا په سینډ بټن باندې کلیک وکړئ بیا به څه وشي ستاسو سیم چې کوم دی انټرنیشنل ته به واوړي. تاسو کولی شئ چې دا سیم د OTP لپاره د میسیج لپاره په بهر ملک هم استعمال کړئ. که ویډیو معلوماتي وي زما اکاونټ در سره لازمي فالو کړه.